که په دې هلک چې چلو شو نو څه خو به لیونی شمه. ښځې ما خو ستا نه دا خبره پټه ساتلې وه. زه هسپتال ته تللی وم، ما د خپل بچي دپاره ګرده خرڅوله، خو ډاکټرانو راته ووي چې ستا ګرده د چا سره میچنګ نه خوري، نو د هغه ځای نه هم ناامیده رالمه. نه بابا، تاسو ولې ګرده خرڅوئ؟ غم مه کوئ، ما څه کلی دی. نور مې زما زوی ته اپریشن لیکلی دی، که تاسو ماله لږې روپۍ قرض راکوئ نو زه به پسې نورې بل ځای کې پیدا کړمه او په 100 روپۍ پې لګي. نور مې تا ته خو 800 روپۍ پورې دي، که زه ډېر ښه وکړم 8 به درته پرېږدم. زما خو دغه محدود مناسب دوکان دی چې ته یې وینې، ته ښه وکړې او په یو مالداره کس پسې لاړ شي او روپۍ ترې واخله. हाँ जी, زه تاسو له په ډېر غټ امید راغلی یم. ډاکټر زما زوی ته اپریشن لیکلی دی او په هغه ډېرې روپۍ راځي. نو زه څه وکړم؟ خان جي که تاسو زما سره ښه وکئ او ما له قرض روپۍ راکئ نو زه به درته همیش دپاره دعا کوم. ګوره وروره، په تا باندې زما شته قرض روپۍ دي، د هغې دپاره هم ټایم پوره دی. زه چا سره ډېر ښه وکړم، کمې روپۍ چې مې باندې قرض دي د هغې به لږ ناکام راته وکړم، او چې کله را سره وشوې نو بیا به یې راکې، خو نور قرضونه نه در کوم. ډېره ښه ده خان جي. نه مو کار جوړ کړی دی. بابا خو ډېر ناوخته و. بابا ستاسو د بار په ډاکټر پسې تللی. هغه دی بابا راغی. سړیه ته رالې، تاسو د هلک دپاره څه وکړه؟ زه هغه بدقسمته پلار یم چې زه د خپل زوی دپاره هېڅ هم نشم کولی. ولې خیر شه، څه چلو شو؟ بس د الله نه به د مدد سوال کوو. د انسانانو نه خو ونه شوه چې چاله ورځمه نو انکار راته کوي، هېڅ په بند نه پوهېږم. دا څه وی؟ دا به څه کېږي که د دې هلک په وخت اپریشن ونه شو نو دی رانه نور هم خرابېږي. الله تعالی ډېر وخت بعد په ډېرو سوالونو دغه دوه بچي راکړي دي، که په دې هلک چې چلو شو نو څه خو به لیونی شمه. ښځې ما خو ستا نه دا خبره پټه ساتلې وه. زه هسپتال ته تللی وم، ما د خپل بچي دپاره ګرده خرڅوله، خو ډاکټرانو راته ووي چې ستا ګرده د چا سره میچنګ نه خوري، نو د هغه ځای نه هم ناامیده رالمه. نه بابا، تاسو ولې ګرده خرڅوئ؟ غم مه کوئ، ما سوچ کلی دی. څه سوچ دې کړی دی؟ ما خو چا خرڅه دی، هغې ټول مارو علاج وکړو. خوشي ته زما د مجبورۍ نه خبره نه ته پیدا واخسته. خوشي دا ته سمې خبرې کوې، زه خو داسې سوچ هم نشم کولی. خوشي بدوله زمونږ دا د خوب پوره دي، ته پکې نور خوب مه جوړوه. مور زما پر ور سوچ شو، تاسو دواړه به زما سیند ووایي. زما ورور دي زه به یم، زما ورور نه چې به بیا پسې مړی یم، چې زما ورور علاج وشي. کله کله خو ما ژوندی وي که نه. بچوړیا موږ د شته په امتحان کې پوره یو، موږ نور په امتحان کې ما چوه. زه د نور بیه نشم کولی، بل څه سوچ وکئ. مور ما دې څه وګڼئ چې زه لوی شم او واده شم. مور ما به چا خرڅه کوي، په هغې روپو زما ورور علاج وکړي، که نه به مړه شم. ته خوشي پلاره، تاسو وکړه زمونږ سره بله لار نشته،
موږ ته ټولې لارې بندې شوي دي او دا به چا خرڅه کړه ګوره ښځې تم د خوشي په ډله شوې زما بې وسۍ ستاسو سوچ کم طرف ته بوځتو د خوشي پلاره د مور مینه د پلار نصیب وه چې یوه مور د لوربۍ ته تیاره شوه نو تاسو هم د سوچ نه کار واخلئ او سترګې پټې کړئ او دا بوځئ ښځې ستا خوښه ده خو ډېره ګرانه او درنه سودا را باندې کې زه چې ځو خوشي ودرېږه د خوشي پلاره چې د خوشي جامې را غونډې کړمه هغه ورسره ویسل زما روزي چې دا زما جام به هر څه مور زما ته ډېر ډېر ښه ساتي خوشي پلاره خبره واوره خوشي پلاره نو خوشي باید چې نکله وکړه نو څه پیسې به ورته پرېږدي او لیکل به دې والې چې خوشي به کله نا کله موږ ته ملاقات له راپرېږدي خو دا به ورته هم ووایي چې د دې سره به ډېره ګزاره کوئ دا موږ په خپله غریبۍ کې ډېره پناه ساتلې ده خوشي خوشي ته ما یوازې پرېږدې ولوبې د چا سره کوم نو سپېره نو ستا لپاره ځم چې ستا علاج وشي خوشي زما علاج یې نن نه کېږي خو ما یوازې مه پرېږده سپېره سوچ مه کوه ناجوړې زه به کله کله ستا خواله راځم خوشي که ته راړې زما به ډېره ډېره یادېږي سپېره ضد مه کوه په وخت ستا علاج وشي زه ځم ناوخته کېږي Mama dia Dewi. خانجي زه به تاسو پسې قرضې له راغلی وم خو ستاسو په ما باندې اول نه قرضه وه اوس زه ستاسو سره یوې سودا کولو له راغلی یم سودا د څه سودا د لورو بیه لور بیه او زما د لور قیمت ولګوئ او ما له پیسې راکئ چې زه به د خپل زوی علاج وکړم اوس په زما او ستا بیه وشي قیمت وایه راځئ کښېنئ کښېنئ خانجي زما د لور قیمت نشته که ما له دا ټوله دنیا یو سړی راکړي زه به د خپلې لور یو نوک نشم ورکولی خو مجبوري او بې وسي به ورته ووایو خو داسې وکئ چې موږ له دومره روپۍ راکئ چې زما د زوی د علاج او د دوایي پوره په پوره باندې وشي ښه دا خو ډېره اسانه شوه هلکه دله د علاج روپۍ م ورکه 1 لک روپۍ وله اضافي کیش هم ورکه ورشه نه خانجي ما له صرف د علاج روپۍ راکئ 1 لک روپۍ تاسو ته پاتې شوې په هغې کې به زما سره صرف یو لوز وکئ لوز دا دی چې زما لور به زمونږ کره کله کله زمونږ ملاقات له راپرېږدئ ولې چې ورور یې پسې ډېر کړېږي او بل طرف ته بیمار دی ها ما ته منظوره ده هلکه ورشه او دله د علاج روپۍ ورکه بابا بابا امیله به تسلی ورکړي چې
خوشي هلته ډېره خوشحاله وه او سبتین به ډېر خیال ساتي او سبتین ته وویل چې خوشي هلته ډېره خوشحاله وه ستا نوم مې اخیسته چې زما مېړه صبر شي ښه خوشي الله دې مل شه زړه کمې چاو کتو پزړه اره یم اے د دنیا خلق واورې ز ډېر بے اثرې یم زما خوشي ډېره یادېږي ماله خوشي راوړی بچوړیا خوشي خو هلته ډېره خوشحاله ده او ستا نوم هم نه اخلي نور خو زما ډېره یادېږي ماله خوشي راوړی بچوړیا الله به خیر کړي هغه دې پلار دې راغی سړیا څه چلو شو ټسټونه یې ورله وکړو او وایي چې اپریشن ورله کوو د سبتین پلاره سبتین خو ځان په جړه مړ کو خو زما خوشي یادېږي هماله خوشي راوله دا څه دی دله خو خفګان نه دی خو او ډاکټر وایي چې د ده په زړه کې سوری دی دې خفګان نه مه ورکوئ چې څه غواړي نه هغه به ورله منئ دا څه وې دا خو ډېره ګرانه شوه ته داسې وکړه چې بخان پسې دیرې ته لاړ شه او سوال مینت ورته وکړه چې رورې پسې ډېر جاړي او موږ ته خوشي واپس که زما یقین نه راځي چې ما ته یې واپس کي ماله خو یې د ټول علاج پیسې راکړي دي داسې به وکړو چې زه به پسې لاړه شم او سوال مینت به ورته وکړم نه 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 دغه دیره ده ښځو د تلو قابله نه ده خو ته داسې وکړه چې د هلک په تسلی کا او زه ځم په خپله به د سوال منت وکړم سبتینه بچې ته غم مه کوه ته په حوصله شه زه ځمه تا له خوشي راولم हांजी ستاسو سره مې کار دی بیا څه کار دی خانجي که تاسو لږ ټایم راکوئ نو خو ستا دا کارونه نه ختمېږي راځه خانجي تاسو راغلی او زه راغلم کښېنه لږه کښېنه هم کښېنه وایه لکه بیا څه دي خانجي زه سوال له راغلی یم زما زوی خوشي په بار بار یادوي چې ما له خوشي راوله که تاسو ما له خوشي واپس راکوئ نو زه به ستاسو د احسان د مرګه پورې یاد ساتم ته وقار خان په کاته کې اخیستی شوی شی واپس نه وي دا سوچ پلې نور د بیې په وخت کې کړی و خانجي زه درته سوال کوم منت کوم چې زما خوشي ما ته واپس کړي د هغې په بدله کې به درته زه پاتې شم او همیشه دپاره به ستاسو خدمت کوم که نه زما زوی به پسې مړ شي روزینا دی بهر کا نه پاره به ورته خېږي څنګه علاقه څه خو خبرې نه علاقه خو ماشاءالله ډیره زیاته ښکلې ده او مخې ته ګورو چې څه کېږي که نه داسې وګورو داسې لږ مخکې به لاړ شو سرجي دا زمونږ د علاقې اوچت کار کېږي ځه او بیا دلته راغله شي دوسته دا ولې سرجي دا زمونږ د کلي مسلې دي دې مسلو نه ځان مه خبروه ډیره ښه ده دې خان سره به د انټرویو لپاره ما له پروګرام ارینج
څومره ښکلې ګلالۍ ماشومه ده. دا وخت د دې د تعلیم دی او په دې وخت کې چې دی تاسو د کلي خلک اوس هم کارونه کوئ. سرجي موږ د کلي خلک په ماشومانو باندې کارونه نه کوو. د دې ماشومې کیسه بدله. زه خو راغلی دی یم چې د دې کلي او د دې علاقې بدلې پیسې راچوتې کړم. بچوړیا درته وکړه بچوړیا راځه ستاسو مې کار دی. دې کارتو کې کار ساتل د خان سره راغله. د دې نه خلاص. ګوره دوسته هغه ځای کې د خان د ډېرې نه یو کس په ټېلو راووتو. تاسو د هغې نه هم زمنه کړم او اوس وایئ چې د دې نه خلاص شئ. د دې نه خو به زه تپوسونه لازم کوم. بیا دا وخت خو ستا د تعلیم دی. دا راته ووایه په دې عمر کې دا کارونه به تا باندې څوک کوي؟ ستاسو څه مجبوري ده؟ ماماجي زما روح مامو دا زما قصه وه. جوړیا غم مه کوه. تا به زه د دې غلامۍ نه ازادوم او خپل مور و پلار ته به دې حواله کوم. اوس کور ته ځه. ځه بچوړي. وقار خان په دې علاقې کې ستاسو غټ نوم دی. د دې علاقې دپاره ستاسو څه خدمات شته که نه؟ هغه شان غلامان ساتئ. څه مطلب؟ مطلب دا چې غلامان خو تاسو ساتئ، خو ما اورېدلي دي چې تاسو د یو بېوسه او مجبوره کس د مجبورۍ نه غلطه فایده اخیستې ده او ماشومه ورته قیمت کړې ده او بیا دومره ظلم چې په هغه ماشومه باندې تاسو د پټو کارونه کوئ. تاسو ته پته شته یا نشته چې دا یو قانوني جرم هم دی چې په یو ماشومه باندې چې د هغې د تعلیم وخت دی او تاسو د پټو کارونه کوئ. کلیوالا دا دې څوک راوستی دی؟ د ده سره دی. زما په خیال زما تعارف په صحیح طریقه باندې نه دی کړی. ګوره میلمه ما ته د جرمونو او د قانون خبرې مه کوه. خیر به دې په دې کې چې له دې ځینه ځه. زم خو زما خو د خانۍ سره سره قانون هم پالو کوه. د الله فامان. السلام علیکم ګرانو قدرمندو. وقار خان چې د یو مجبوره کس نه ماشومه جنۍ اخیستې وه او په هغې به یې د غلامۍ ژوند تېرو. زه د پولیس علاوه کام ډي پي او صاحب شکریا ادا کوم چې زما په یو شارټ انټرویو یې اکشن واخیستو او وقار خان یې ګرفتار کړو او هغه ماشومه جنۍ خپل مور و پلار ته واپس میلاو شوه. سبتنجي شو جوړیا هغه په هسپتال کې دی او ښه ټیک ټاک دی. اپریشن یې ونه کړی دی خو ډاکټر وایي چې څه وخته پورې به ورسره تاسو نه مېلاوېږي. نو زړه
ډاکټر صاحب نن کوم سپتین به زما سره ملاونی کی نور سپتین د ما ډېر یاد شوی بچوړیا ته آرام وکړه میلا بچو سره दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम چې وروسته د چا په غم جاړو او افسوس کوو نو موږ له د مخکې نه پکار ده چې د داسې قسمه مجبوره بېوسه خلکو مددګار جوړ شو که نه د الله د جواب به پاتې نه شو. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.